The first word is anticipate. Anticipate. Anticipate is a verb and it means to know of something before it happens or to expect. Anticipate چې د توقع یا هم تمه لرل ته ویل کېږي. د یو څه په اړه پوهېدل مخکې نه چې دا به واقع کېږي یا تمه کول دې د anticipate ویل کېږي. Anticipate معنا تمه یا توقع کول. It's always best to anticipate problems before they arise. وای دا همیشه ښه وي چې د مشکلاتو واقع کېدو نه مخکې تاسې تمه توقع وکړئ او بیا ماسې تدابیر ونیسئ. Anticipate تمه یا هم توقع لرل. The next word is dusk. Dusk. Dusk ماښام ته ویل کېږي. دغه تورتم وخت چې کوم ماښام کې راځي نور دغه ټایم ته dusk ویل کېږي. Time of day when it starts to get dark. وایي د ورځې هغه وخت چې نور د تورتم کېدو طرف ته روان شي. My friend fell off his bike in the dusk. زما ملګری په ماښامي کې له بایسکل نه وغورځېده. Making example is your homework. The next word we have is nostalgia. Nostalgia. Nostalgia معنا خفګان یا هم یادونه یا یو څه مس کول ته ویل کېږي. عموما د وطن پسې کوم خفګان ته ډېر زیات کارېږي. کله چې یو څوک مسافر کې اوسېږي وطن پسې یو ډول خفه کېږي دې ته ویل کېږي nostalgia. The affectionate feeling of the past especially for a happy time. هغه ډول د مینې خفګان چې تاسې د تیر په اړه لرئ د تیر وخت یا د تیر یادونو په اړه دې ته nostalgia ویل کېږي. I was overcome with nostalgia for my days at university. کله چې د پوهنتون هغه ورځې مې یادې شوې نو د nostalgia د خفګان باندې زه رالم او بیا هغه باندې زه برلاسه شوم. یعنې د پوهنتون یادونو هغه کم خفګان ما باندې وه دې باندې زه برلاسه شوم وروسته. Ramble. Ramble. Ramble معنا ګرځېدل یا چکر وهل. عموما داسې چکر چې هغه د کوم هدف څخه پرته وي. To walk for pleasure. د خوشحالۍ لپاره چکر وهل without any purpose. کوم هدف دې نه اوسي بس چټي ګرځېدې ته rambling یا ramble ویل کېږي. I often ramble after my dinner. اکثره د خپل ماښامي نه وروسته زه ramble یا ګرځم چکر وایم په خپلو قدمونه اخلم. Ramble. Ardent. Ardent. Ardent معنا د یو څه ډېر سخت او زیات مینوال یا لیوال ته ویل کېږي. هغه کس ته کارېږي چې هغه د یو څه په اړه ډېر زیات لیوالتیا او علاقه لري دې ته ardent ویل کېږي. Very enthusiastic or passionate یعنې بیخي زیات علاقمند او مینه ناک اوسي د یو څه په اړه. I am an ardent lover of Tata Safari. زه د ټاټا سفاري یو ډول چکر ده یو زیات سرسخته مینوال یم. So what are you ardent of? تاسې د څه مینواله سئ. Tell us about your enthusiasm. Next is whim. Whim means it is a noun هوس ته وایي. وسوسه ناڅاپي خواهش ته ویل کېږي. داسې یو غوښتنه نو دې ته څه ویل کېږي whim ویل کېږي. A sudden desire or change of mind. یو ناڅاپي غوښتنه یا د سوچ فکر تغیر ته ویل کېږي دې ته whim ویل کېږي. I logged into Facebook on a whim to do nothing. زه فیسبوک ته په دې هوس رالم چې هیڅ ونه کړم. What do you love to do on a whim? تاسې په ناڅاپي هوس خواهش سره څه کول خوښوئ. Verve. Verve. Verve هم شوق ذوق ته ویل کېدای شي یا یو څه په اړه علاقه جوش ته verve ویل کېږي لکه ardent غوندې. خو ardent چې دی عموما انسان ډسکرپشن لپاره کارېږي دا things ته کارېږي. Enthusiasm, spirit, جذبه لیوالتیا دې ته ویل کېږي verve. Great expectations is a work of verve. لوی تمې توقع د شوق او ذوق یوه کار نتیجه وي. Make sentence using the verb. Humane. Humane. خواخوږی زړهسواند مهربانه ته humane ویل یو human دغه انسان ته ویل کېږي او بل humane دی. humane معنا خواخوږي ته ویل کېږي هغه څه چې تاسې ورباندې زړه مو خفه کېږي. Okay. Kind, generous and passionate. مهربانه سخي او ډېر رحمدل ته دې ته څه ویل کېږي humane ویل کېږي. For example مثال په ډول سره current government is very humane toward the minorities in India. اوسنی حکومت انډیا کې چې کم اقلیتونه دي هغو سره ډېر خواخوږي او مهربانه دی. Insomnia. Insomnia بې خوبي ته ویل کېږي یا loss of sleep چې خوب دې نه راځي دې ته insomnia ویل کېږي. Smartphone is the best remedy to treat insomnia. smartphone یو ښه علاج کېدای شي چې تاسو د بې خوبي علاج وکړئ. بس تمام ورځ ودې کښېنه او smartphone کاروه سم بې خوبي سره اشنایي. Tag a friend who uses a smartphone to treat insomnia. داسې ملګری رانښه کوي چې هغه د موبایل سیم حالوي تر څو insomnia څخه علاج وکړي. Exquisite. Exquisite. Exquisite معنا زړه وړونکی ښکلی او خوندور ته exquisite ویل کېدای شي. Elegant. Matchless. Extremely beautiful. Goggle of Vijay Mallya are exquisite. دا کم goggles چې کم ځای دی دا وایي ډېر په زړه پورې او همدارنګه ښکلی دی. Vehemence. Vehemence.
Vehemence معنا جمع جوش ذوق شوق ته ویل کېدای شي. Passion, obsession and zeal دې ټول د vehemence ویل کېږي لکه verb غوندې. Blogging is my vehemence. Teaching English is my vehemence. دا ټول څه دي؟ vehemence دی vehemence. دا blogging زما یو vehemence دی. دا چې دی blogging انټرنیټ کې چې دی وایي دا زما ذوق شوق دی. What's your vehemence؟ ستاسو شوق ذوق څه ده؟ And finally we have mythologist. Mythologist means د زده کړې څخه بیزاره. هغه کس چې نفرت کوي د زده کړې نه مطالعې نه mythologist ویل کېږي. One who hates learning. I was a mythologist during my school time and that's very true. د مکتب په جریان کې زه یو mythologist وم. درس نه به مې هېڅ زړه نه کېده. Were you ever a mythologist? What made you so? آیا تاسې هم کله د زده کړې نه بیزاره وئ؟ څه و چې تاسې داسې کړي وئ؟ Okay guys, this has been our today's class and we've got the most basic English words and I hope you've just went through all these words. Until I join you in the next video, wishing you all the best. See you again.